قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. شاعر او کتاب خپرونه ده د پیاوړي لیکوال پښین لخوا یې هر اتوار تاسو ګورئ پر ستړي پښتون پیج باندې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ دغه سلسله په دې وجه پیل کړې ده چې تاسو ته هغه لیکوال هغه شاعران د سویلي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا معرفي کو او په تاسو یې وپېژنو او تاسو یې مننه وکړئ او تاسو د هغو ستاینه وکړئ. هغه کتابونه چې موږ یې تاسو ته درپېژنو لاسته راوړئ، مطالعه یې کړئ. داسې به تاسو د کتاب سره هم بلد سئ، د خپلې ژبې سره به هم ولد سئ. د کتاب ملګرتیا د یو ډېر لوی ملګري حیثیت لري. سفر به شروع سي او د کتاب دغه سفر به تاسو مخته یوسئ او په وار وار به تاسو هغه قدرمن او زړور شاعران، لیکوال چې د دشمن په سترګو کې سترګې اچولې او هغه څه تاسو ته وایي چې هغه نه چا تاسو ته په جلسو کې ویلي دي، نه یې په جرګو کې ویلي دي. او شاعران او لیکوال هغه خبرې په ډاګه د دشمن په سترګو کې سترګې اچوي او کوي. او دغه یوه یادونه وکم چې ډېر هغه خلک چې له موږه دا ګیله لري یا دا وایي چې زما کتاب او د فلاني د کتاب خپرونه معرفي سوله او زما پر کتاب نه ده سوې. قدرمنو لیدونکو، پیاوړي لیکوال د هغه لیکوال او شاعرانو پر کتابو خپرونې کوي چا چې خپل کتاب و پیاوړي لیکوال پښین ته ډالۍ کړی وي، یعنی موږ ته یې رالیږلی وي. اوس هم موږ تاسو ټولو ته خواست کوو چې د نړۍ په هر کونج کې کم لیکوال کم شاعر خپل کتاب چاپ کړی وي، پیاوړي لیکوال پښین ته یې تاسو رالیږلی سئ. موږ به ستاسو پر کتاب باندې خپرونه کوو، تاسو خپل نظر به ورکوو او تاسو به په خلکو پیژنو. زموږ پته ډېره اسانه ده، کمال ګیس کمپنۍ پښین، او پر ښه باندې چې تاسو کم لمبر وینئ پر دې لمبر هم رابطه کولی سئ. خو د کتاب د رالیږلو لپاره ډېره اسانه پته ده، ډېر اسانه درک دی. کمال ګیس کمپنۍ پښین، پر دا اډرس باندې تاسو خپل کتابونه موږ ته راولیږئ. او که چیرې تاسو کتابونه 2 3 5 چاپ کړي وي نو نمونه د هر کتاب راواستوئ. او که چیرې تاسو سره ذخیره وي که د نظم وي که نثري وي که نظم وي که تاریخ وي که افسانه وي، موږ به تاسو خپل نظر درکوو. پیاوړي لیکوال به تاسو خلکو ته متعرفه کوي او ستاسو کتاب به په خلکو پیژني او داسې به ستاسو حوصله افزایي هم کیږي او د پیاوړي لیکوال دغه ادبي سلسله به مخته هم روانه وي. نو نن موږ د اتوار ورځ ده، یو ځل بیا و تاسو ته یو کتاب معرفي کوو، یتیمه نجلۍ. دا لومړی شعري ټولګه ده، یتیمه نجلۍ. دغه کتاب د قدرمن نورالله وطن دوست خواږه ملګري خانوزۍ، دغه ځوان د خانوزۍ اوسېدونکی دی او دغه لومړی شعري ټولګه ده. دغه د کتاب پیژندنه درته کوو چې د کتاب نوم دی یتیمه نجلۍ، شمیر 0 ټوکه، کمپوز عبدالقادر مجرم، د چاپ کال 2015، بیه 200، درک اپس کتبخانه مسجد روډ کوټه، خپرونکی خواږه ملګري خانوزۍ، هیواد ادبي یون کلا سیف الله. د شاعر پیژندنه: د شاعر نوم نورالله، قلمي نوم وطن دوست کاکړ، د پلار نوم عبدالرازق په خټه پانیزی کاکړ، د اوسېدلو ځای عمرزی خانوزۍ، د زوکړې نیټه 1915، تعلیم MA پښتو ادبیات، اړیکه 0315 38 19 522 0300 38 9 15 22.
تاسو د لیکوال سره پر دغه نمرو باندې اړیکه نیولی سئ، کتاب ځنې ترلاسه کولی سئ. نو پر دغه کتاب باندې شهزاد صاحب نورالله وطن دوست خو زموږ او ستاسو د مشاعرو ملګری دی، او نو د دغه لومړۍ شعري ټولګه ده چې ده چاپ کړې ده. د دې بعدې بله یو دویمه شعري ټولګه هم سته چې پر هغه باندې بیا موږ تاسو په بله خپرونه کې وګایږو. نو پر دې باندې ته څه نظر وغواړې؟ یو خو زه اول دا ووایم چې د تیمورشاه کمال شکریا ادا کړمه او د پیاوړي لیکوال ده او د ستړي پښتون دا پیچ شعري زموږ ورور، زموږ ملګری، زموږ یار طاهر دیوال، او بیا نورالله وطن دوست ته راسو. نورالله وطن دوست نو زما او ستا ادبي ملګری، خوږ انسان، د خانوزۍ اوسېدونکی، یو خانوزۍ زموږ په علاقه کې داسې سرتېري، داسې علمي، داسې قلمي، داسې کتابي انسانان ورکړي د علامه عبدالعلي اخندزاده، علامه عبدالعلي اخندزاده مسکن دی، او د حافظ خان محمد پانیزی د هغه مسکن دی، او بیا پر مینه پاته نه زما او ستا ګرده پېژندل عبدالغني شوهاب صاحب او دا پروفیسر نظم محمد پانیزی چې شاعر دی، یم افسانه نګار دی، یم پروفیسر دی، او بیا د ده خانوزۍ پر دې ما مضمون هم لیکلی دی او ورغلي هم یو. او نورالله وطن دوست پر موږ او پر وطن حق لري چې د ده یاد سي نه. نو ما چې په کوم نشستو کې دی اورېدی، په کومه مشاعره کې چې زه ورسره ناست وم، ما ته شعر خوند راغلی، شعر یې معنا درلوده، شعر یې رنګ درلودی، شعر یې مفهوم ورکوی، ډېر ښه روان و او ډېر ښه روان دی. او ډېرو سندرغاړو یې په موسیقي کې کلامونه ویلي دي. د ده شعر بیخي زیات ویل سوی دی، د ویلو سره سره د ده شعر ډېر خوښ سوی دی. نن سبا یم زه وینمه شعري مجموعه زما او ستا مخ ته پرته ده، پر میډیم باندې هم ډېر اسانه دی، نمایه دی، روان دی. خو دا روانه شاعري چې زه وینمه، روان پروګرامونه چې وینمه، هغه مزایه هم دي، ظرافت هم دی، طنز هم دی، د ټولنې ښه اړخ خو بد اړخ، د انسان ښه اړخ بد اړخ، دا د ده عنوان یې څېړلی. یعنې د دې مطلب دا دی چې دا د سترګور شاعر دی، دا اساس ذهن زړه لرونکی شاعر دی، دا ښه لیکوال دی چې د ټولنې په هر شی چې کوم دی نظر یې دی. او زما د دې خبرې په تایید کې کماله ته د ده د شعري مجموعې څخه څه شعرونه ما ته، اورېدونکو ته، لیدونکو ته، دا ټولو ته چې د ده د شعر هغه ترجماني هم وشي او د ده فکر هم ښکارېده سي او دی په خپل شعر کې خپله ورته تصویر سي. بلکل دی وایي چې خپلو نه سړی کړم لویه خدایه ما سړی کړه، خپلو نه سړی کړم، خپلو نه سړی کړم لویه خدایه ما سړی کړه، دا ارمان مې پوره کړه یا مې سم دم لیونی کړه. بیا ووایه خپلو نه سړی کړم لویه خدایه ما سړی کړه، دا ارمان مې پوره کړه یا مې سم دم لیونی کړه. نسم کولی ژوند د نورو په اسره باندې، نسم کولی ژوند د نورو په اسره باندې، راک او صلاح او خپل قسمت مې ګړندی کته. ډېر ښه شعر دی. په کوګل کې لکه مړی له مودو مودو، غم راکه ایمت راکه او مړ زړه مې ژوندی کته. ډېر ښه شعر دی، ژوندی شعر دی. تل بل ته غږیږي رقیب موږ رسوا کول غواړي، تل بل ته غږیږي رقیب موږ رسوا کول غواړي، سوال درته کوم تل په ژبه یې ګونګی کته. ډېر ښه شعر دی. او ډېرې ګډې وډې خدایه زما د ژوندون چارې دي، ډېرې ګډې وډې خدایه زما د ژوندون چارې دي، څو ورځې لا لیرې وطن دوست کاکړ مرګی کړه.
ډېر ښه امین ته دا شعر بیا ووایه ډېر ښه ډېرې ګډې وډې خدایه زما د ژوندون چارې دي واه ډېرې ګډې وډې خدایه زما د ژوندون چارې دي څو ورځې لا لیرې وطن دوست کاکړ مرګی کتل ګوره کماله نه لکه ما چې مخکې وویلې نه چې دا یو ژوندی شاعر دی یو فکري شاعر دی د ده دویم اړخ هغه د ټولنې بېخوندي و هغه بېخوندۍ ته بېرته دی ښکلا ورکوي او د ښکلا سره سره هغه باندې په مزه انداز کې دی داسې اوس دا وګوره د حقیقي شعر چې کوم دی نه په دې کې د ده هنر ښکاره کېږي په دې کې د ده چې کوم دی فن ښکاره کېږي په دې کې د ده چې کوم دی هغه مشق ریاضت ښکاره کېږي ما مخکې درته وویل چې نورالله وطن دوسته سره زما او ستا ادبي نشستونه سوي دي په مشاعرو کې سوي دي پر ټي وي سوي دي پر سټیج سره سوي بیا دی د یو داسې علاقې سره تړلی دی چې د هغه علاقې اوسېدونکي هر یو چې دی تعلیم یافته او عالمان خلک دي نه صرف دا چې تعلیم یافته عالمان بلکې په درنو او غټو ځایو ناست ګرده کلي زه ګرڅه دې ته کلی بیانی نه سمه دا کلی یونیورسل یعنې کایناتي یو د خانوزي یو یونیورسټي ده نه دغه ته ځوانان او بیا ما تا د ده سره سره چې کوم دی نه څومره ډېر کې پیژنو ورزو پروګرامونه مې کړي نو زه دا غواړم کماله چې ته د اورېدونکو او کتونکو سره د ده یو بل کلام هم شعر دی وایي چې اوړم او راوړم ډېر ما دردونه خوب ته نه پرېږدي اوړم راوړم اوړم او راوړم ما دردونه خوب ته نه پرېږدي ټوله شپه مې یاره ستا یادونه خوب ته نه ډېر الله ډېر الله اوړم او راوړم ما دردونه خوب ته نه پرېږدي ټوله شپه مې یاره ستا یادونه خوب ته نه پرېږدي ګورم اوس سپوږمۍ ته چې تا هم ویني ما هم ویني عشق څومره ظالم دی چې دوه زړونه خوب ته نه پرېږدي واه دا به بیا ګورم اوس سپوږمۍ ته چې تا هم ویني ما هم ویني عشق څومره ظالم دی چې دوه زړونه خوب ته نه پرېږدي ژوند کې یوه شپه بېغمه زه په خوب ویده نه شوم ژوند کې یوه شپه ژوند کې یوه شپه بېغمه زه په خوب ویده نه شوم ما لکه افغان ماشوم بمونه خوب ته نه ډېر الله دا بیا وایه انتخاب ژوند کې یوه شپه بېغمه زه په خوب ویده نه شوم ما لکه افغان ماشوم بمونه خوب ته نه پرېږدي ما ته خو اوله جدایي اسانه ښکارېده ما ته خو اوله جدایي اسانه ښکارېده اوس یې ما د اوښکو سیلابونه خوب ته نه پرېږدي او یو مې وطن دوست کاکړ د ژوند ستړي په برخه دي یو مې وطن دوست کاکړ د ژوند ستړي په برخه دي بل مې دا زوی مړي ارمانونه خوب ته نه نو وطن دوست چې کوم دی پرون هم زما خوښ و نن مې هم خوښ دی پرون هم شاعر و نن هم شاعر دی سبا هم شاعر دی زما جن هیله ده زما جن تمه ده چې دی په خپل خوندورو شعرو باندې د وطن سره مینه ما ته واچاته جانان له ځانه سره زه لکه سایه ګرځوم جانان له ځانه سره زه لکه سایه ګرځوم دغه ارمان د زړه پر کلي هره شپه ګرځوم واه ته بیا ووایه کمال جانان له ځانه سره زه لکه سایه ګرځوم دغه ارمان د زړه پر کلي هره شپه ګرځوم نه یم مسکین خو ستا د دوو سترګو دپاره اشنا نه یم مسکین خو ستا د دوو سترګو دپاره اشنا لکه ملنګ کچکول پر هره دروازه ګرځوم ډېر الله ډېر دا بیا ووایه نه یم مسکین خو ستا د دوو سترګو لپاره اشنا لکه ملنګ کچکول پر هره دروازه ګرځوم لیوه چې کلي ته راځي خلک یې مخه نیسي لیوه چې کلي ته راځي خلک یې مخه نیسي رقیبه لاس کې درته کاڼی همیشه ګرځوم او په ښکاره خاندم وطن دوست ته دوست دشمن لرمه په ښکاره خاندم وطن دوست ته دوست دشمن لرمه
پټ د سپوږمۍ رنګه داغونه په سینه ګرځوم ډېر لکه تصویر چې تل خاموشه یم خندا نه راځي لکه تصویر چې تل خاموشه یم خندا نه راځي زه وطن دوست د ارمانونو جنازه ګرځوم کماله ما ته خو وطن دوست پېژنو نه یعنې چې په څومره ستړي وطن او د څومره ستړي ژوند سره لکه دی زه ته لیوال بلکې هر اساس انسان مخامخ دی په ستړیا هم پوهېږي په ژوند هم پوهېږي کله دغه غزل چې نمایندګي وه لیکن ستا د دغه شعري تفان دی چې هر وخت په مسکا دی په هر وخت په خندا دی یعنې دی په درد ژاړي نه پر درد خاندي نه او داسې خلک چې کوم دي ځان هم ژوندي ساتي قام هم ژوندی ساتي د وطن نمایندګي هم کوي او د راروانو نسلو ته میسج و پیغام پرېږدي بیا نو خانوزۍ په بار زه درته وایم چې الله تعالی هم دی داسې شاعري ونه کړي نو بیا دی وکړي چیرې او دی د خانوزۍ سره د کوټې سفر هم لري بلکې ما د پښتونخوا وطن ته هم ځي راځي پر دا آس پاس سیمه هم ګرځي راګرځي او څومره سفر دی څومره مطالعه ده کتاب هم لري د مطالعې والام دی او بیا خوږ انسان دی مینه ناک انسان دی زه خو بس د غونډې ویل غواړم ته کماله په خپل الفاظ و دغه پروګرام ته دغه د شعري نشست ته ته په خپل الفاظو کې اختتام ورکړه زه به اختتام د وطن دوست کاکړ پر دا غزل وکړم چې دی وایي چې سپینه خوله مې غواړې د تعویض په شکرانه کې ته واه سپینه خوله مې غواړې د تعویض په شکرانه کې ته ای زاید څنګه کړې تواب نن په کعبه کې ته ته بیا ووایه ډېر ښه سپینه خوله مې غواړې د تعویض په شکرانه کې ته سپینه خوله مې غواړې د تعویض په شکرانه کې ته ای زاید څنګه کړې تواب نن په کعبه کې ته او خلک په تسپو او لویه ژیره خطا باسې ته خلک په تسپو او لویه ژیره خطا باسې ته تر ما له مخه ورسې یې ولاړ په میخانه کې ته زه له هغو نه یم چې په تا یې بروسه ده اوس زه له هغو نه یم چې په تا یې بروسه ده اوس ما ته دې معلوم وي رنګینۍ چې کړې په شپه کې ته ته بیا ووایه زه له هغو نه یم چې په تا یې بروسه ده اوس ما ته دې معلوم وي رنګینۍ چې کړې په شپه کې ته اوس دا موجوده کردارونه یې څنګه موضوع کړي ښه راته معلوم یې له کوزې دې جام جوړ کړی دی ښه راته معلوم یې له کوزې دې جام جوړ کړی دی که هر څو سپید پوشه دلته ګرځې په پرده کې ته بیا ووایه که من څه ښه راته معلوم یې له کوزې دې جام جوړ کړی دی ښه راته معلوم یې له کوزې دې جام جوړ کړی دی که هر څو سپید پوشه دلته ګرځې په پرده کې ته موږ لره اسلام خوښوي ځان له څه له جام شیخه موږ لره اسلام خوښوي ځان له څه له جام شیخه وژاړې هم چیغه کړې چې لمونځ کړې په سجده کې ته شعرونه ډېر ګناه لري که کوډي وطن دوست اشنا شعرونه ډېر ګناه لري که کوډي وطن دوست اشنا ما نه مینه زده کړه که درد غواړې په سینه کې او بیخي ښه ډېر الله نو قدرمنو لیدونکو دغه د خواږه ملګري خانوزۍ لخوا چې دغه کتاب وطن دوست کاکړ لومړی شعري ټولګه ده موږ یې تاسو ته د رابطې لپاره د موبایل نمبرونه هم درکړو تاسو کولی شئ چې د وطن دوست سره د کتاب د ترلاسه کولو لپاره تماس ونیسئ او دغه کتاب لاسته راوړئ نو تاسو به د وطن دوست د شاعرۍ څخه خوندونه واخلئ او زه تیمورشاه کمال او فیض محمد شهزاد صاحب طاهر لیوال صاحب او زموږ ټول ټیم له تاسو څخه تر بل کتابه تر بل اتواره اجازت غواړو ژوندي او ګړندي اوسئ ستړی پښتون مه هېروئ ویډیو مخته شیروئ ملګرو ستاسو یو جهان مننه هر ځای چې یاست
سلامت او په خوشحاله حفاظت اوسئ. اوسئ. یو جهان مننه.